ورباندې مه کوه باور له حده ډېر ټګمار دی ورک یې کړه ژوند لکه لوفر له حده ډېر ټګمار دی او سړی تېر باسي څومره ژر له حده ډېر ټګمار دی ښکليه دا ستا یو نیم نظر له حده ډېر ټګمار دی نمایشي ور د زما په حال لالی نه کوي هسې د نه وهي ټټر له حده ډېر ټګمار ګټې ته چل دی داسې کیسې دي ګټې ته چل دی داسې کیسې دي ګټې ته چل دی داسې کیسې دي هر سړی غل دی داسې کیسې دي او ته راته راشې زه درته درشم ته راته راشې زه درته درشم کار د بدل دی داسې کیسې دي او رقیب دښمن دی جانان خطا شو رقیب دښمن دی جانان خطا شو رقیب دښمن دی جانان خطا شو ورسره مل دی داسې کیسې دي زبردست کشر په خپل ځای د قدر وړ دی مشر اول دی داسې کیسې دي ډېر زبردست دی چې پلار یې سپی وي زوی کوکری شي هماغه پل دی داسې کیسې دي زبردست دی جواب سې دا بیا ورو چې پلار یې سپی وي زوی کوکری شي هماغه پل دی داسې کیسې دي خره پکې خره دي غویان غویان دي خره پکې خره دي غویان غویان دي درز غوبل دی داسې کیسې دي زبردست دی او زه لیونی یم ما زړه بیللی زه لیونی یم زه لیونی یم ما زړه بیللی ستا په اوربل دی داسې کیسې دي زبردست دی او ته سترګې تورې او شونډې سرې کا زما اجل دی داسې کیسې دي دمه مو وکړه اوس روانېږو دمه مو وکړه اوس روانېږو لا ډېر مزل دی داسې کیسې دي زبردست دی او ویلې ځوابه ته چا شاعر کړي ویلې ځوابه ویلې ځوابه ته چا شاعر کړي دا نو غزل دی داسې کیسې دي زبردست جواب سي ډېر عالي و غزل مو درڅخه واورېدو ډېر زبردست و ډېر عالي نور قضاوت به یې لیدونکو ته پرېږدو جواد صاحب مو خو د سیریب نوم سره اشنا یو که بیا هم پخپله لیدونکو ته ځان ور معرفي کوي ډېره مهرباني عزت الله ځواب نومېږم د ننګرهار ولایت روداتو روغانو کې زیږېدلی یم او تقریبا 40 نه مې عمر پورته کېږي او ننګرهار پوهنتون انجینرۍ پوهنځی مې ویلی لیسه مې په ننګرهار کې ویلی د ننګرهار علي لیسې نه فارغ یم اوس داسې میاشت 2 کېږي چې کابل ته مې دا کتابخانه را انتقال کړې ده په ننګرهار کې مازدیګر کتاب پلورځی چې و دا زما بنډارځی و او هغه ځینه اوس دلته کابل ته د مینهیار مارکیټ ته کوټه سنګي ته راغلي وو نو مینه مجله زما تشخص یو پیژنګلو ده چې مینه مجله په لومړي ځل ما په ننګرهار کې پیل کړې و هغه تر 15 اتیا ګڼې پورې چاپ شوې ده او هغه خوست ته نورو ولایتونو ته کندهار ته میدان وردګو ته کونړ او ننګرهار او لغمان او دې ځایونو ته خو هلته ډېر یو وخت کې چې دا ټولنیزې رسنۍ نه وي دا فیسبوک او دا شیان نه وي انټرنیټ دومره عام نه و نو چاپي خپرونو ډېر بازار لرلو او مینې مجلې چې دی د افغانستان د ژورنالیزم په ډګر کې خپل ارزښت او ځای ساتلی دی ځواب صاحب ډېر وخت هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي یئ نو که د چاپ شوو او ناچاپ شوو اثارو په هکله لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ د شعرونو کتابونه مې 4 چاپ شوي دي ماشاءالله لومړی کتاب دلته هر ګل د وینو رنګ اخیستی ده په 2004 کې چاپ شوی بیا ورپسې 3-4 کاله وروسته دویم کتاب مونږ به لیوني نه یو هغه چاپ شوی بیا همداسې یو 15 کاله بعد نو بیا بل کتاب چاپ شوی دی ګوته کې غمې او اوس د وروستیو کې چې زما کوم د شعرونو کتاب چې دا شعر مې هم تاسو ته وویلو تنې دا شرنګ نومیږي دا زما 4م د شعرونو کتاب دی شرنګ دا چاپ شوی دی مازدیګر کتاب پلورځي چاپ کړی دی زه به تاسو ته بیا یو دانه ډاله یم کومه او دې کې زما دا وروستۍ غزلې راغلي دي میون شینوارې پې سریزه لیکلې ده او هغه زما ملګری دی کشر هلک دی خو ډېر تکړه دی ځوان دی په ادبیاتو کې ماسټري لري نو هغې پې سریزه لیکلې ده زما شعرونه یې ارزولي دي او یو را روان کتاب مې د شعرونو چې دی هغه هم کار لاندې دی چاپېږي د هغې نوم دی کلي ته بیا راغلمه نو کلي ته بیا راغلمه هغه کتاب به چاپ شي د خیر مننه ډېر زیاته مننه ځواب صاحب کوم سبک کې مو زیات کار کړی دی
زه غزل ډیر لیکم مخکې مې نظمونه لیکل دي مشاعرو ته به مې لیکل مخکې نه به مې ورته سوژه پیدا کوله لکه د مقالې یا کیسې یا د ګزارش غوندې او هغې باندې به مې فکر کو او هغې کې به مې شعر لیکو خو غزل چې دی زما د شعر کې د خوښې فورم چې دی غزل دی او زه پکې خپله ځان ډېر راحت احساسوم هغه څه چې زه ویل غواړم په غزل کې ښه ویلی شم کله کله یو نیم آزاد شعر هم لیکم ځواب صاحب که پخوانی شاعري مطلب 3 یا 4 کاله پخوا غزل مو اوس ویلی نو کوم تغیرات به هم پکې راوړل یاره د وخت هماغه د کوم وخت شعر چې هماغه وخت کې خوند کوي کیدای شي ځینې شعرونه بیا خلک ولولي او خوند ورکړي خو داسې نه کېږي یعنی ما چې شعر لیکلی دی ما داسې هم کړي دي چې مستقیما مې شعر هغه فیسبوک کې هماغه کې لیکلی دی هېڅ یې ډیټ کړی مې نه دی او یو وخت داسې و چې ما شعرونه نوي شروع کړي وو نو هغې وخت کې به ما شعر کاغذ کې لیکه بیا به مې کاغذ نه کتابچې ته رسو که نه او بیا به هغې نه وروسته چې کمپیوټر راغی بیا به مې کمپیوټر ته رسو اوس یې مستقیما همغه کمپیوټر کې لیکم او داسې دا د نن شعر کې سبا ته نه ګوتې والی شي نه ځکه د هر شعر خیال بیلي د هغې هغه الهام چې ورته وایي شاعران هغه حالت یې بیلي نو داسې نه کېږي چې ته سږ کال یو شعر ولیکې او کال لا هغه راوالې هغې کې ایډیټ وکړې دا یعنې کیسه کې دا امکان لري خو شعر کې نه کېږي ځواب صاحب شعر الهام د الهي ورکړه ده او که ذهني ځواک دی ذهني ځواک ممی څه ناڅه یعنی که سړی مطالعه وکړي او خواري وکړي کولی شي چې په هغه تخنیک زده کړي او شعر ولیکي خو هغه الهام چې چا سره وي نو د هغه شعر به بیا ډېر خوندور وي مننه ځواب صاحب نوي شاعرانو لپاره څه پیغام لري یعنې دوی څنګه کولی شي چې ښه شاعري وکړي او شعر یې پر خلکو اغېزه وکړي د پاچا صاحب چې شعر خو چې دی دا د درد او د اواز دی دا خو چې یو سړی هنرمند کېږي یا شاعر کېږي یا انځورګر کېږي یا نقاش کېږي که نه یا سندرغاړی کېږي نو دا چې شوق او علاقه خو دا باید وي شوق او علاقې تر څنګ چې درد نه یې حس کړی هغه د بل چا د درد نه نشي خبرېدی موږ چې دا چغې وو چې دا زمونږ د چارواکي واک دی هغه خلکو ته ورکړ شي چې هغه دلته په دې وطن کې اوسیږي دلته موږ او تاسو سره دا دردونه غمونه دا شپې دلته یو ځای تېرې کړي دوی زمونږ د درد نه کم از کم کېدای شي خبر شي کنې اوس د دوی په غوږونو باندې په سترګو پردې او په غوږونو کوڼوالی راغلی دی دوی هم د خلکو چغې نه اوري زما خپله زما شعر خو چې دی د غریبو بېوسو بزګرو کاروندګرو کارګرو او د دغه طبقې شاعري ده د لوېدلو خلکو غږ زه کوم په شعر کې نو ځوانان کولی شي چې هره برخه راونیسي او خو لږ ریاضت غواړي شعر دپاره ریاضت یعنی شعر داسې شی دی که شعر وایي که زه دې پرېښودم تا هم پرېږدمه یعنی که ته ورته وخت ورنکړې بیا شعر هم نشي لیکلی ځواب صاحب ځینې شاعران په سوشل میډیا باندې کال 2 کاله 3 کاله شاعري وکړي بیا وروسته کتاب چاپ کړي نو تاسو هغوی ته په کوم نظر ګورئ ښه ده سوشل میډیا کې چې شعرونه خپاره شوي هلته به پې خلکو تبصرې کړي لیدلي به یي چې د شعرونه یې ښه ارزولي که نه یو خو د انډیوالۍ مسله ده ځکه چې ما ته به انډیوالان خامخا وایي چې ستا ښه شعر و چکچکې نه دا صحیح نه ده سوشل میډیا کې د سړي وزن معلومیږي هلته معلومات کېږي چې دا شعر ځکه هلته خو خلک داسې کسان چې یا به یې ستا پېژنګلو نه وي خو هغه ته به ستا شعر خوند ورکړي یا به درته ستا نیمګړتیا در په ګوته کړي ستونزه به درته وښیي خو نو سوشل میډیا د شاعرانو د شعر د رسولو د شاعر د مشهورولو د شاعر په خلکو باندې د پیژندلو لپاره یوه غوره وسیله ده چې د دې له لارې شاعران انتخاب کړي بیا د هماغه شاعرانو چې کومې خوښېږي د همغو کتابونه واخلي مننه ځواب صاحب ډېر زیاته مننه خبرې خو مو بلا خوږې دي نو خبرې دې ټولې په ګل بدلې نو زړه خو مې غواړي چې نور هم خبرې در سره وکړم خو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی نو ځواب صاحب په دې وروستیو کې یو څو غزل در څخه اورو غزل به درته ووایم چې ملګرو وخت د ننګ راورسېده ملګرو وخت د ننګ راورسېده ملګرو وخت د ننګ راورسېده د کلي سر ته جنګ راورسېده او له غنم رنګو سره مینه لرم له غنم رنګو سره مینه لرم ګوره که تور لونګ راورسېده زبردست دی واه
په مانځه کې موسیقي واورېده ستا د بنګړیو شرنګ راورسېده زبردست دی واه ځواب صاحب دا ما په مانځه کې موسیقي واورېده ستا د بنګړیو شرنګ راورسېده په خپل جانانې بې باوره کړمه په خپل جانانې بې باوره کړمه خبرونه رنګ په رنګ راورسېده زبردست دی او خوښه دې نه ده مېلمه کېږي مې نه خوښه دې نه ده مېلمه کېږي مې نه ښایسته د عذرې بنګ راورسېده واه 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 او د ښار له ښکلو نه کلنګ غواړي د ښار له ښکلو نه کلنګ غواړي دا د ځواب ملنګ راورسېده زبردست دی ځواب صاحب واه درده ته وتلی له زغمه نوره نه کېږي درده ته وتلی له زغمه نوره نه کېږي چغې به آخر وهمه غمه نوره نه کېږي اوس پکې زما هغه ساده ملګری نشته دی اوس پکې زما هغه ساده ملګری نشته دی اوس زما په دې کلي کې دمه نوره نه کېږي لږ ورسره یخه چوم لږې به اوبه کمه لږ ورسره یخه چوم لږې به اوبه کمه زهر د شرابو غوندې څښمه نوره نه کېږي زبردست دی او ته د بادارانو خوی کوه او زه مزدور یم ته د بادارانو خوی کوه او زه مزدور یم مینه خو زما او ستا صنمه نوره نه کېږي های های او ټک به درکوي ګوره لستوڼي کې دې ځای کړلو ټک به درکوي ګوره لستوڼي کې دې ځای کړلو تمه له دې ماره او لړمه نوره نه کېږي زبردست دی ځواب صاحب دا بیا اورم ټک به درکوي ګوره لستوڼي کې دې ځای کړلو تمه له دې ماره او لړمه نوره نه کېږي او هر بخښنه غواړم هر سهار ځواب ستا راتلو ته انتظار یم هر ماښام به نوی شعر لیکمه نوره نه کېږي زبردست دی واه ځواب صاحب واه سحر په میکده کې یم ماښام په میکده کې سحر په میکده کې یم ماښام په میکده کې ساقي را باندې هر وخت کوي پام په میکده کې زبردست دی او زما غوندې دا هم د پلار په کلي کې دیکان دی زما غوندې دا هم د پلار په کلي کې دیکان دی له ده سره مې شوی دی سلام په میکده کې زبردست دی واه او که خوښه مو وي تاسې ته که خوښه مو وي تاسې بې اودسه مقتدیان شئ که خوښه مو وي تاسې بې اودسه مقتدیان شئ او زه به شم یو څو شیبې امام په میکده کې واه همدې مسلمانانو جوماتونه شهیدان کړل نو څنګه به ونه کړي قتل عام په میکده کې زبردست دی واه واه او باور وکړئ چې هر غزل مې ډیر زیات بدرګه شو باور وکړئ چې هر غزل مې ډیر زیات بدرګه شو کتاب مې کو ملګرو ټول تمام په میکده کې ډیر عالی دی واه باور وکړئ چې هر غزل مې ډیر زیات بدرګه شو کتاب مې کړو ملګرو ته تمام په میکده کې او ځوابه د زمزم اوبه دي دې اجي کې نشته ځوابه د زمزم اوبه په دې اجي کې نشته راځه له دې نه ډیر د احترام په میکده کې زبردست دی